له یو داسې مشر سره ناست یو چې خپل عمر شاوخوا 143 کاله ښیي. دغه شکر دی مازغه ټیک ټاک دی. د دې ځوانۍ او د دې قوت راز یې په څه شي کې دی؟ څه شی دی خواړه هغه وخت کې؟ ځمکه دی خو خریدارۍ غوښتې او 3 روپۍ عسکر له ورکولې 3 د پاسه ووژلې 143. 143 موړ شوې په دنیا باندې. دا دغه زموږ تره څو ودونه دي کړي؟ 2. او ټول څو اولادونه لري؟ حاجي خونه کاکا وایي پلار یې ورته ویلي و چې کله امیر حبیب الله خان واکمنۍ ته ورسېده نو ته 7 کلن وې. د همدې نیټې له مخې خونه کاکا اوس مهال یعنی په 2021 کال کې 123 کلن دی، خو په مرکه کې موږ بیا 143 کلن نیت کړی. د هغې بخښنه کوئ. هیله ده مرکه تر پایه وګورئ، ډېر څه ترې زده کولی شئ. مننه. د هڅاند میډیا درنو لیدونکو سلامونه، درنښت او مینه مې ومنئ. په دې هیله تاسې ټول به ښه ژوند به ښه روان وي. زموږ د خپرونو په لړ کې نن له یو داسې مشر سره ناست یو چې خپل عمر شاوخوا 143 کاله ښیي او وایي چې د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې پیدا شوی. له ده سره غږیږو چې دغه 143 کاله عمر یې څنګه تېر کړی دی، څو اولادونه لري او دی اوس هم ماشاءالله ځوان دی، بس فقط د امسا په مرسته باندې ګرځي. په داسې حال کې چې د اوسني وخت ځینې مشران 70 کلنۍ کې داسې وي چې بیا د بل په اوږه باندې لاس اچي او روان وي. خو دی ډېر ماشاءالله بیداره دی. په دې مو سره غږیږو چې څنګه دومره ماشاءالله ځواکمن پاتې شوی دی. دغه راز د دې تېرې یوې پیړۍ د ژوند کیسې له دا اورو. کاکا ښوون نومیږي، ښوونه یا ښوون او د ښوونه جي حاجي ښوون او د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو اوسیدونکی دی. کاکا ستړی مه شي او دا د زموږ د لیدونکو ته ووایه چې ستا عمر څو کاله دی او د چا په پاچاهۍ کې پیدا شوی؟ نو پاچاهۍ دغه په پاچاهۍ کې پیدا شوی ما دغه امیر شهید امیر حبیب الله خان. او عمر دې څو دی؟ عمر ما 3 پاسه وشلې 143. 143. واده دې څو کلنۍ کې کړی؟ واده ما 14 کلنه کې. 14 کلنۍ کې. څو ودونه دي کړي؟ 2. او ټول څو اولادونه لري؟ اوس ژوندي به 2-3 نور خلاص شوي. دغه د لمسو او کړوسو او پسې داسې چې ځینې خلک وایي چې پردو ته خبره رسیږي، دا چې ستا عمر 143 کاله دی، دغه لړۍ څو ته رسېدلې ده؟ اوس ستا دغه لمسي کړوسي د دې حساب کتاب درته معلوم دی؟ کړوسي او لمسي څومره دي؟ داسې 350. اوس موجود ژوندي. دا کیسه خو داسې ده چې زوی شي که نه، بیا لمسی شي، بیا کړوسی شي، بیا کودی شي، دا کودی او لمسی به 350 و دستي که نه ژوندي ران ښځې نه. ډېر ښه. ستا په عمر څو باچایان تېر شوي دي؟ زما په عمر باندې دا 14 باچا دی. 14. چا ښه باچایي وکړله؟ ښه باچایي چا وکړله؟ ښه باچایي همدغه وکړه. دا چا؟ دا دغه زموږ تره. کوم یې وتره؟ نوم یې دې ښه باچایي وکړه. هغه نور خو کامونه خواړه او خریدارۍ به وې، اوبوس یې غوښته، غریب و. او دا مړه باچایي دا اوسنی اشرف غني یادې که نه؟ د دې مړه باچایي بل چا نه ده کړې. ظاهرشاه وخت کې وې ډېره قلاره ظاهرشاه کراري وخت ولږې والاو نو. څنګه لوږې والی؟ لږې والی ځکه چې ځمکه دی خو خریدارۍ غوښتې او 3 روپۍ عسکر له ورکولې 3 او 3 باندې ګودام ورکول پکې. خلک وایي چې په هغه 3 روپو باندې ژوند ډېر ښه روان و. هېڅ شی هم خلاقه کېده، خلاقه به ټول هغه مزه هم کېده. اوس وخت کې چې یو ځوان یو څوک 70 کلو ته رسېږي، 80 کلو ته، هغه خبرې هم نشي کولی، داسې په لاره تللی هم نشي. ته ماشاءالله ښه تندرست دي. د دې ځوانۍ او د دې قوت راز یې په څه شي کې دی؟ څه شی دی خواړه هغه وخت کې؟ خوراک به ښه و ډېر نو. لکه څه شی دی خوړ؟ سوچه غوړي، سوچه غوړي به خواړه او چې خله به
او ټولو بل خلا چې هیڅ یوه شپه به بې لږې نه تېره شوې میښې مه ساتلې او غوا مه ساتلې او میږې او وزې مه ساتلې مالونه مه ډېر وو او خدمتونه مه ډېر وو نن هم ډېر خدمت دی نن شل دا لمسي ټول راته ولیانې بوځ ټول راته ولیانې نر او ښځې صحیح صحیح دعاګانې ورته کړم که نه ډېر ښه دی ډېر ښه دی زه ګوره درې نیم خرواره تخم لرم درې نیم خرواره تخم ماشاءالله چې پټي کې لوږي ماشاءالله ډېر دا خدای راکوي او که نه څومره حاصل د دې نه لاسته درځي درې نیم خورواره چې تخم وي حاصل یې څومره دی حاصل یې څومره دی حاصل د دې حاصل به اوس لمسیو او کډوسیو او رڼو ته ور وشلی دی او ډېر که نو بې حسابه خلا چې دي نو موړ شوې په دنیا باندې دا دنیا مړښت نشته عمر باندې مړښت نشته په دنیا باندې مړښت نشته په الوادو باندې مړښت نشته دې درې شیانو مړښت نشته دنیا ته په کوم نظر ګوري دنیا څه شی دی دنیا د دنیا نه ښه شی دنیا کې بل نشته او جنتونه په دنیا ګټل کېږي او آخرت نه په دنیا ګټل کېږي او خلا چې غریب وي که نه چې یو شی ځله ونه شي پردی مال به خوري پردی وږي به راماتی بچي به ته ژاړي همداسې ده زما خلا چې ګوره 14-15 ماجیان دي 14-15 لمسي او کډوسي او ننګورانې 15 کسه زاجیان لرم 15 ماشاءالله د پلان نه راتلي ماشاءالله ځینې خلک وایي چې ښه خوراک سره سره زړه باید مست وساتي خوشحاله ژوند وکړي تا دغه ښه خوراک سره خوا کې نور څه کول چې موږ یې همغه تجربه کړو او موږ هم ځوان پاتې شو تندرست پاتې شو نه دغسې خبره ده که نه چې عمر د ښه و بیا نه زړه او که نه ما ښه عمر تېر کړی که نه اوس به ننه پورې بس 50-60 کسه راته ولیانې نر او ښځې ماشاءالله او که نه ماشاءالله او دنیا خدای راکوي ځینې خلک وایي چې عمر له 80 او 90 کالو واوړي دغه انسان بیرته ماشومتوب دغه ته ځي دا څنګه رښتیا بیا مازغې خرابه زما مازغه نه خرابه زما هغه شکر دی مازغه ټیک ټاک دی مازغه ما ښه برابر دی ځوانۍ کې دې سندرې اورېدې څوک دې خوښېدل ځوانۍ کې دې سندرې اورېدلې نغمه دې اورېدله منګل دې نواب نه خلا چې دومره ډمان مه خلا چې ګټ کړي نه ټوکې خو نه کړم ماته درو خلا کوي کې یو هم درته ویم او که نه مستي وکړه نه او ښه د چا اواز یې خوښېده هغه وخت کې د چا اواز یې خوښېده ماته ډېر خلک ژوند کې څومره فرق راغلی هغه وخت کې چې ته ځوان وې هغه وخت کې زندګي څنګه وه اوس دې کوم فرق راغلی دی نه په مزغو کې خو ما فرق دومره هم نشته یو سترګې مې لږې دوزې شوې وخکه ما مقصد دا و که نه چې د ژوند په دې رواجونو کې څومره فرق راغلی تقریبا 80 کاله مخکې خلک څه رقم ژوند و اوس څنګه دی هغه ژوند ښه وکړو دا ژوند ښه دی دا ژوند ښه دی ولې دا ژوند ځکه ښه دی که نه چې دنیا ډېره شوه او ژوند یو سره ښه شو سهولتونه پخوا باندې به یوه کټوۍ پخوله کورمه کې اوس وله او بېله چې 4 کټوۍ پخوي صحیح هر یو کور 4 کټوۍ پخوا باندې اوله کې به یې کې یوه کټوۍ وه بیا 2 شوې او اوس وله چې 4 پخوي هغه پخوانی مینه محبت اوس شته که نه خلک بدل شوي دي او نور دي که نه او ژوند یې ښه شوی ډېر ژوند ښه شوی دی پخوا ژوند خراب او پیسه نه وه دغه ځوانان ولاړ دي که نه وایي کاکا نه دا پوښتنه وکړه چې مینه دې کړې که نه دې ده کړې واده دې په مینه کړی که د مور او پلار په خوښه دې کړی و مور او پلار په وخت کې ما واده کړی او پلار خو ما اوس د انقلاب سر کې مړ شو خوښه د هغه وه که ستا خوښه وه خوښه ستا وه که د هغه وه دغه کومه مېرمن چې تاله کوله دا د هغه په خوښه دې کړې وه که خپله خوښه دې نه د هغه په خوښه ما کړې وه ټوله دنیا کې به ولا چې خوښه کړم ما هغه په نرۍ اوبو کې
ښه ماشاءالله 3 ماده دې خپله خوښه کړې دی خپله مې خوښه کړه او دومره روپۍ مې په خوله چې ورکړې که نه چې ډېرې وې نو هغه وخت کې مې خوله 15,000 روپۍ ورکړې په خلک وایي چې دا خو شخصي پوښتنه هم ده او ښه هم نه ده خو زه کوم په هر حال خلک وایي چې دا کشره مېرمن په سړي ډېره ګرانوي والله بالله چې ما باندې خو یې کې وي خدا که زما ښځې الله په لبې سره کړی نو او خدا چې ګوره داسې وې سره لکه خویندې ځوانۍ کې د سګرټ نسوار کم به بله نشه کوله نشه سګرټ یا نسوار چې شی دې کوو نه ما خو نسوار ما لږ لږ اچولی بیا به پرېښود هسې نسوار ما هم نه پرېښود یو کال نیمه چې لم وڅکول هغه هم پرېښود نسوار ما هم پرېښود هېڅ شی هم نه کړم ځوانۍ کې دې څه کار کوو څه شی دې کوو ما تجارت که او تجارت ما که کابل او پېښور بل واده ته خو اوس تابیا نه لري بل واده خو مکه زما یو زوی دی که نه داسې راته ویلې چې یو کال مخکې ما ورته ویلې چې زه واده کړم راته ویلې چې ته به مړ شي او ښځه به پاتې شي بیا به زما سره کور نه کوه او خرڅوم به یې سره او چې ښځه به مړه شي ولو مینه چې 14 لکه روپۍ باندې ښځه راکوي چې لویه کړم ښځه ما چې مړه شوه زه مریض شوم پر تېر کال په زړه دې کم ارمان پاتې دی کم ارمان دې په زړه شته که نه نه ارمان مې په زړه یو شی خلاق شته ټول شی نه به الله برابروي نو هر شی بس خدای دې عمر نورم ډېر کا عمر دې خدای نورم ډېر کا خوشحاله اوسې چې ما سره دې مرکه وکړله نه عمر دا خلاص اوس هم زیات کړی عمر ما څوک نه مړکي که نه اوازې ما چې پرون ورځ نه صحیح درنو لیدونکو ښوون کاکا مورد 143 کاله د په خپله ژبه د خپله وایي چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې پیدا شوی کیسې مور سره وکړي او هغه د مسلک مطابق مرکه هم ځکه ونه شوه کړلی چې یو خدای د ډېر عمر دی او بل یې هغه د غوږونو هغه توانایي دومره نه ده چې زه داسې پوښتنې وکړم چې هغه باید شوی وی په هر حال له تاسې ټولو ملګرو ډېره مننه چې موږ هم ولیدلو په دې هیله چې کاکا چې کومې مشورې درکړې هغه عملي کړې تر دغه ډول بلې خپرونې خپل برکت الله حسان ته اجازه ورکړئ الله مو مل شه